شېرګل د یوې ګڼې بېدې سیوري ته ناست و. پر ځمکه یې لیک ایستلی. تر مخ یې د غنمو شنه وږي باد یو لاس ښورول. رمه څو ګامه لرې څرېدله. وروسته یې د یو سیرلي نری غږ واورېد. سر یې پورته کړ. د سیرلي لکۍ له شنو غنمو راوتلې وه. شېرګل ولاړ شو. په سیرلي پسې څو تیږې وویشتې. سیرلي د رمې خواته منډه کړه. یو غږ یې واورېد. یاره کوچیه مرداره مو کړه. شېرګل کیڼ لور ته وکتل. یو ځوان ور روان و. سپینه خوله یې پر سر وه. په لاس کې یې بیلچه ښکارېدله. شېرګل په ډډ کوچیاني غږ وویل: ولې څه مو کړي چې داسې په غوسه کې یې؟ ځوان د شېرګل تر څنګ ودرېد. ورو یې وویل: عجب خلک یاست. د ځایي خلکو سلامت فصلونه مو وخوړل، بیا وایې. شېرګل په خبره کې ور ولوېد: چا؟ تېره شپه کوچیانو زما د تره رشقې ته رمه ور پرېښې وه. سهار ته ډکی نه و پاتې. شېرګل په بیړه وویل: زارې دې شي، ما خو خدای که تر اوسه مرداره پرې خوړلې وي. ځوان یو دم وخندل: تا ته نه وهیم، ته ښه سړی یې. زما در باندې پام و. سیرلی دې له غنمو وشاړه. شېرګل روان شو. ځوان هم په هغې پسې ګامونه واخیستل. دواړه د ونې سیوري ته کېناستل. یوه شیبه غلي و. وروسته شېرګل مخامخ وکتل. ورو یې وویل: دا غنم ستاسې دي؟ ځوان ختیځ لور ته لاس ونیو. شونډې یې وخوځېدې. هغه هسکه تیږه وینې؟ کومه؟ هغه چې ټپوس پرې ناست دی. هو، تر هغه ځایه موږ کرلي. ورهاخوا د هغې ټیټې غونډۍ تر لمنې پورې مو بیا د ترونو فصلونه دي. هماغه پوله ده. شېرګل څه ونه ویل. ځوان یوه شیبه غلی و. وروسته یې شونډې وخوځېدې. ای کوچیه، خفه راته ښکارې. شېرګل غلی و. ځوان وویل: پوروړی یې؟ شېرګل هغه ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. نه. ناروغه یې؟ نه. کوم تاوان دې کړی؟ نه. مالونه دې ناجوړه دي؟ نه. د ځوان تندی تریو شو. نو بیا څه ټکه در باندې پرېوتې ده چې داسې خفه یې؟ شېرګل غلی و. ځوان یو دم وخندل: مین یې؟ شېرګل هغه ته وکتل. بیرته یې سر ځوړند شو. ځوان وویل: خوب دې څنګه ده؟ دا 2 شپې مې سترګې نه دي سره وروستې. اشتها؟ څه؟ ډوډۍ ډېره خورې که کمه؟ خدای که مې له پرونه راهیسې ګوله هم راپورته کړې وي. ځوان یوه شیبه غلی و. وروسته یې وویل: د خلکو خبرې بدې در باندې لګېږي؟ هو، لا څه وخت راهیسې؟ دا 2 ورځې کېږي. ځوان وخندل: مین یې نو تور وي که سپین؟ شېرګل هغه ته وکتل. ځوان وویل: ته مین شوی یې؟ شېرګل په حیرانۍ ورته کتل. ځوان وویل: سپینه راته وکه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. څه؟ څوک دې خوښیږي؟ شېرګل کوم ځواب ور نه کړ. ځوان وویل: کوچۍ ده؟ نه. ځوان د هغه ولیو ته یو سوک ورکړ. په خندا یې وویل: نو کومې ځایي زړه درنه وړی؟ نه. ځوان په حیرانۍ وویل: نه کوچۍ ده، نه هم کلیواله، نو څوک ده؟ د شېرګل زړه ولړزېد. ځوان وویل: نه راته وایې؟ نه. ځوان وخندل: سمه ده، مه راته وایه، خو زه هم مین یم. دا ټول په ما تېرېږي. نه خوب لرم او نه هم اشتیا. هیڅ شی خوند نه راکوي. بس نو مینه همداسې وي؟ شېرګل یوه شیبه غلی و. وروسته یې وویل: رښتیا وایې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. ای کوچیه، خدای خبر ته به پوه شي که څنګه. خو زه به د مینې په باره کې څو خبرې درته وکم. بیا ته په خپله فکر وکه چې مین یې که نه.
ما په یو چا زړه بایللی. کله کله بې اختیاره ژړا راځي. اوښکې تویول راته ښه دي. د سکون او آرامۍ احساس کوم. کله چې شپه شي لکه هغې چې له ما سره پر یوه بالښت سر ایښی وي. د ورځې په یاد ټپې بولم. زړه مې راته وایي چې هر ځای را سره وای. هغه څه مې ورته ویلي وای چې نورو ته یې نشم ویلی. له خپلو کامیابیو مې خبره کړې وای او د هغې په لیدو مې په زړه کې پراته دردونه هیر کړي وای. ځوان غلی شو. کوچي ته یې وکتل. بیرته یې شونډې وخوځېدې. په خبرو مې وپوهېدې. شېرګل په حیرانۍ ورته کتل. ځوان وویل ګوره که دې د هغې په لیدو د زړه دربېدا ډېرېږي نو میان یې. که غواړې چې خپل پټ رازونه یوازې له هغې سره شریک کړې نو میان یې. که یې په نه لیدو د خواشینۍ احساس درته پیدا شو نو میان یې. که دې له زړه نه وته نو میان یې. اوس پوه شوې؟ کوچی غلی و. ځوان وخندل. نه غواړې چې هغې ته دروغ ووایې؟ داسې نه ده؟ کوچي په حیرانۍ ورته کتل. ځوان وویل ساده به درته ووایم. غره ته وګوره، کاڼو ته وګوره، بوټو ته سترګې ور واړوه. که دې په هر څه کې هغه ولیده نو میان یې. مین ته ټوله دنیا یوازې خپله مینه ښکاري. ځوان غلی شو. ناڅاپه یې وخندل. دا شېرګل ولیو ته یې یو دروند سوک ورکړ. په خندا یې وویل پوه شوې که نه؟ شېرګل غلی و. دا ځوان شونډې وخوځېدې. نو ته په کوم یوه کې راځې؟ شېرګل وویل خدای زده. ځوان ولاړ شو. په زوره یې وویل ای کوچیه فکر وکړه. که زما غوندې احساس کوې نو پوه شه چې میان یې. هو رښتیا له رمې سره دې پام کوه للمو ته ورګډه نه شي. زه درنه لاړم. ځوان حرکت وکړ. شېرګل پسې وکتل. ځوړند سر روان و. ښه شېبه ووته. لمر د ونې سر ته راغی. د غنمو د شنو وږو پر سر یوې سرپوټ کې په هوا کې خپل وزرونه خوځول. ځای پر ځای ولاړه وه. هغې نارې وهلې.